دا دوه چې را روان دي که نه د یو سره زمونږ پکې نه لګي. په څه وجه دې ورسره نه لګي یاره؟ د په الیکشن کې زمونږ خلاف کمپین کړی دی. السلام علیکم. څنګه چلې برابر یې؟ ټیک ټاک. هلکه تا د ریکس دا په خیر ولې ونه کړو یاره؟ بس زما نه لګي. وجه بس د زما په الیکشن کې زما خلاف کمپین کړی بس زما په دې نه لګي. نن ګوره دا خو معمولي خبرې دي که نه؟ دا سیاستدانان چې کوم دي دوی د یو بل سره ښه دعا سلام ښه ناسته پاست دی، خو دا موږ چې کم غریب خلک یو دا کم کسان چې وله منډې تړلې وي که نه، نو موږ پرې د خلکو سره چې کم دی د یو بل سره رشتې هم خرابو، د یو بل سره تعلقات هم خرابو او د یو بل سره پرې پښتو هم کوو. نو دا سیز چې کم دی دا د ځان نه ختم کوي. ټیک ده، او په الیکشنو یا په ووټ باندې چې کم دی د یو بل سره دا خفګانونه او دا تعلق چې کم دی دا مه خرابوئ. دا الیکشن خو به بار بار کیږي او راځي به وځي به او راځي به وځي به، خو دا رشتې او دا تعلق چې کم دی دا چې یو ځل خراب شي که نه، نو ګورئ دا بیا نه ټیک کېږي. ټیک ده، نو په دومره معمولي خبرو باندې چې کم دی تاسو د خفګانونه مه جوړوئ. یو بل سره لاس میلاو کړئ.